سلامونه! نن درته د هډوکو دردونو لپاره یوه کورنۍ درملنه درښایو. هوږه له پخوا زمانو راهیسې د هډوکو او بندونو د درد لپاره کارول کېږي. په هوږه کې داسې قوي طبي مواد شته لکه کالسیم چې د التهاب او پړسو په کمولو کې مهم رول لري. کله چې په بدن کې التهاب کم شي، د بندونو درد، کلکوالی او ناراحتي هم ورو ورو ښه کېږي. همدارنګه هوږه د وینې جریان ښه کوي چې دا کار هډوکو ته د غذایي موادو رسیدو کې مرسته کوي. هوږه انټي اکسیډانونه لري چې د هډوکو د زړېدو بهیر ورو کوي او د کمزورۍ مخه نیسي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د عمر له زیاتېدو سره د بندونو درد، د ګونډو تکلیف یا د ملا درد لري، کولی شي له هوږې څخه ګټه واخلي. دا نه یوازې درد کموي، بلکې د بدن دفاعي سیستم هم پیاوړی کوي. د استعمال طریقه یې ساده ده. هره ورځ یوه یا دوه پلې هوږې معده کړئ او له 1 ګیلاس تودو اوبو کې یا لږ شاتو سره یې وخورئ. خو که معده مو حساسه وي، کولی شئ هوږه په خوړو کې پخه او استعمال کړئ. مننه.